الله دې انسان په عاجزي باندې په توبه باندې په زړه باندې ډېر راضي کېږي ګوري او دا شی اوس ډېر کمزوري دی په موږ تاسې کې اقرار به کوو په دې شي باندې خو متوجه کېږو به ګورئ د خدای پیغمبر داسې زړه کړې ده چې سینې مبارکې داسې خوټ لکه دیګ چې په جوش باندې راسي دا یې د په صفاتو کې راځي ولې ګناهګار خو نه و خو د الله شان ورته معلوم ده حضرت صدیق اکبر سے مبارک په داسې زړه ده چې د قریشو ښځې واړه به پرې راجمع سو داسې ټول به پرې راټول و د مبارک په سلګۍ وي قرآن عظیم شان به یې ویلی آخر کفار قریش سره جمع سو چې دا خو به ټول د موږ نرو ښځې به واړو غټان به ټول په فتنه کې واقع کړي ټول به مسلمان کي دومره زړه به یې کوله حضرت عمر رضی امیر المؤمنین ده داسې زړه کوي چې مبارک په صف کې ولاړ د شاته صفو کې سلګۍ اورېدل کېدې رسول الله صلی مبارک څه وایي وایي تاسې زاړئ که زړه نه درځي فتباکو ځان په زوره په زړه کوئ فتباکو ځان په زوره په زړه کوئ هغه چاپلوشي د انسان هغه کته پورته د انسان هغه زارۍ د انسان دغه الله ته ډېر خوند ورکوي خو دا هلته چې د الله دوست وګرځي د خدای دپاره عجیبه خبره دا راغلې ده وایي کله داسې وي چې یو څوک الله ته دعا کوي خدای پاکې مقصد ضرور پوره کوي دا د ده خبرې الله ته خوند نه ورکوي چې هسې زر یې دا مقصد پوره شي ولاړ شي کله داسې وي یو نفر ډېرې زارۍ کوي د الله دوست ولی الله وي الله یې زر مقصد نه پوره کوي دا الله ته وایي د ده زارۍ خوند ورکوي الله دا دی چې الله ته دا کته پورته کوي دا زارۍ ورته کوي دا مخ ورته په مځکه اچوي دا سر ورته په مځکه کوي دغه زارۍ الله ته خوند ورکوي هغه مبارک څه کوله اما والدې مبارکې ته ابوبکر اغا صاحب وایي والدې مبارکې ته مې ورته ویلې داسې غزني ته تللی وم خلکو استقبال وکړو دا وسو هغه ډېره عالمه بیوي ده او مور مبارکه یې وایي دوی له ګوره زویه چې خطا نه سي تا داسې پلار تېر سوی ده چې په نیمه شپه کې به د اوښکو ډنډ ونه دراوه سر به یې نه راپورته کوه دا د هغه عزت کوي یعنې هغه مقام ته ځان ورسوي موږ ارغندی خلیفه صاحب مبارک رحمت الله علیه چې کامل متبع د سنتو د رسول الله صاحب مبارک کامله اتباع یې کړې په هر باب کې موږ ته معلومه وه خو په نیمه شپه کې زه یو وخت کې وړکه یم راجګ شوم چې دی پر سجده باندې پروت ده الله ته په زوره زوره چغې الله ته وایي په دغه الله ډېر راضي کېږي کومې سترګې چې په اوښکو باندې خدای له ډاره لمدې سوې دغه سترګې خدای په اور د دوزخ حراموي دا دوزخ ته الله نه بي خو په قیامت کې بدبخته انسانان دومره وځي چې په مخ کې به یې هلته خو وجودونه غټېږي که کښتۍ وغواړي کښتۍ به پکې وګرځي دومره درزونه به پکې پیدا سي خو هلته فایده بیا نه کوي دغه وخت دی موږ ته استفاده نو حاصل دا د ورونو چې خدای پاک د موږ نه خپله دوستي غواړي خپله دوستي غواړي هر وخت کې باید موږ خدای ته متوجه اوس ګورئ دا سنت طریقه ده څوک چې له سفره راسي جومات ته دې ولاړ سي 2 رکعته لمونځ دې وکړي بیا دې کور ته ځي یا دې کوټې ته ځي دې کې عجبه نکته ده ګورئ دې کې الله تعالی د بنده نه دا غواړي چې د سفر نه راسم اول به د تا له خدای سره له کور نه زیات محبت دي د اولاد نه به دې زیات محبت دي له خپل نه به دې زیات محبت دي ځکه اول تسلیمي الله ته ورکه اوقات مکروه نه یا د اوداسه مشکل نه راسه په جومات کې ځکه ته اول د تا خبرې د الله سره ځکه الصلات معراج المؤمن الله سره یې خبرې وکړه بیا دې کور ته ځه الله داسې دوستي دې موږ نه غواړي چې هېڅ وخت به ته د خدای په مقابل کې بلې خواته فکر نه اړی د یو شیخ په حضور کې د یو استاذ په حضور کې چې مرید او شاګرد وي چې یو خوا بله خوا ګوري هلته ډېر د سړي طبیعت خرابېږي ډېر قبض انسان ته پیدا کېږي باطن او دا بېوقوفي د هغه انسان ښیي چې دا ډېر ناپوهه انسان دی ځکه چې سړی د شیخ د استاذ په حضور کې وي ټول توجه یې باید دې ته وي چې زه هغه فیض حاصل کړم ده ته چې خدای پاک څه ورکړي دي که په باطن کې ده که په ظاهر کې ده هغه زه ځان ته حاصل کړم بیا به تا ته کمال حاصلېږي او که ته دې خوا اوخوا ګورې دا فیض ټول در باندې بندېږي د الله قدرت یو شیخ مبارک مرید ته وایي چې ورسه د ما په تاخچه کې یو شی راوته هغه راوړه وایي صاحب تاخچه کومې خواته ده په کوټه کې وایي سبحان الله تا تر اوسه د ما په کوټه کې تاخچه نه لیدلې وایي نه والله چې زه تا مرید څه وایم زه کله هم کوټې ته نه یم درغلی چې تا د مخ مبارک نه بلې خواته ما کتلي
وایي ښه چې دومره په اخلاص کې ټول کار د الله درته خلاص کړه. دا ځینې اولیاو ته الله تعالی اذن کوي چې گفت ورکړه. موږ تاسو وایي گفت ورکړه. دا د بخاري شریف حدیث نه ثابت دي. لو اقسم علی الله لابره، دغه حدیث نه ثابت. وایي فلاني ولي گفت ورکړی ده، دا گفت یې ورکړي. ابن عباس صاحب دغسې و، رسول الله مبارک یو دعا او گفت یې ورکړه، رئیس المفسرین د امت. ابو هریره صاحب دغسې و، اوقات یې نیول، څادر یې وغوړاو، په لاس باندې شی وراچي. ځکه په عالم امثال کې چې کوم عالم مشاهده کې اعراض دي، په عالم امثال کې هغه اجساد دي، وجودونه لري، په لاس باندې شی څادر کې راشي، وایي سینې ته ضم کړه، سینې ته مې ضم کړه، بیا مانه بیا شی نه دي ارسي. انس مبارک دغسې و، و ته به اوقات نیسې، چې اوقات دې ونیول بیا خدای تا ته کمال